ګوره دا یو قوم ده، د دغو عنعنات یو دي، کلتور یو ده، ژبه یو ده، پوستکي یو رقم دي. نو دا ته اوس ما نه څنګه پوښتنه کوي چې په کوم قرآن کې راغلي دي؟ په قرآن کې نه دي راغلي، نه په حدیث کې راغلي دي. دا یو قوم ده، یو قوم ده دغه. او بله طالب جانه زه تا نه یوه خبره، یوه پوښتنه، یو سوال زه تا نه لرم. طالب جانه تا نه زه یو سوال لرم، خیر د لږ غوږ راته ونیسه. ته ما په دې پوه که چې د تا نظام مونږ ړنګ کړی که پاکستان ړنګ کړی؟ دا دی یو. ته ولې د وطن نه وتښتېدې؟ د امریکا ته تا دا وطن ولې پرېښود؟ ته خو وتښتېدلې که نه؟ نو ته نن په کومو سترګو باندې ته ما سره غږېږې؟ تا ته زما 80% خاوره زما په لاس کې ده. زه په وطن کې یم، ته په بار کې ناست یې، ته په اروپا کې ناست یې. زه قسم ده که تښتېدلی یم، ته په اروپا کې ناست یې. ته څوک شیان ټوله په اروپا کې ناست یې، سلایپونه کوو. تا د وطن امریکا ته ولې ور پرېښولو؟ امریکا خو مې دا درته وایستل. امریکا دا نه ده چې وځي لاسلیک یې وکړي، څنګه مې میسته کښېنوله، په زور یې کښېنوه. ما ته وایي چې د پاکستان نه زه کومک اخیستلی شم، اسلامي ملک ده، خو همدغه اسلامي ملک د تا په خلاف باندې اډې ورکړي، د تا نظام یې ړنګ کو. طالب جانه ته ولې نه پوهېږې؟ خدای دې پوه کړه. یو منټ، ته ولې نه پوهېږې؟ دا هند اوس د تا ته دا نور ملکو به ډېر دغه در ورسي. هندو به تا ته اوس نه ولته، خو د تا حکومت و، د تا شرعي قانون و، د طالب جانه د تا حکومت و. هغې وخت کې خو نه ګوره زما یوه خبره وواړه چې یو امریکایي په افغانستان کې قسم په بالله که زه دا جهاد پرېږدم چې یو امریکایي، زما خبره واړه. خپل خره ناست یې، ګوره خپل خره باندې ناست یې، خپل خره نه لږ راکوز شه طالب جانه. توهین مه کوه باس وکړه. طالب جان ورته لږ زما خبره ته وکړه، ته مانه کشرې د پاکستان د امداد د خبره کوي. دا دومره جاهل دی، د وزیر نظامي افسر مخبر دوی نظامي افسرانو دالي نو رښتیا دغه بیا چرسي اردو دغه باندې بیا فاتحه ویل پکار دي. دا حالت ته طالب تا سره کم پر راکټ لاندې د طالب سره سری خو کلاشنکوف ته وسا او آر پی جی د وسره او مرمۍ چې پاتلس کالدارو باندې کیږي یا پترنی کې 1500 کالدارو کیږي پاتلس هم او دغه خو په دغه کې دغه په شان د ګورګوري چې کم ځکنی پاغه ځای کم راشن کوپی په دغه ټول سیمه کې د افغان جنگ د وجنه چې کله ته د یو امریکای غونډه طاقت خلاف لګي شل استخبارات تعالی امداد درکې بیا د خپل مقصدونو لپاره کني بلیک مارکیټ کې ملويږي دا د دومره ګران شي نه لري. طالبانو سره خو یو بوشکره هغه پاکستان ولخه پوره امداد داسې ورکول څنګه چې مجاهدینو له ورکاو څنګه چې د روس خلافو نو د دې سره ک 2-3 انټي ایرکرافټ کنه را لې زمنګ د انظام غالو سره قسم مې په خدای کې تاسو سره د امات بډکم جزونه د امریکای دا یو بدیم نه په 2 ورځو کې بدل ټول لودولي. دا تاسو کومه خبره کوي؟ تاسو دا پته شته چې دا غسر وسله کم څومره دا یا کم قسمه ارسنل له ته خو وې کنه ته نظامی افسر زه خو تاسو خپل بیک گراوند نه خېما ما ته پته راکنه چې طالبان پس جنگيږي زس مال ته صرف دا ګیله کول شي چې ما ستاره لپاره طالب هغه شان نه رانی ولې څنګه چې ما ټي ټي پی د ټي ټي پی ما ته مسله جوړوله او ټي ټي پی به عالمی جهاد کا هغه د القاعده سره ملاو هغه ما ته مسلې جوړولې په ټوله دنیا کې. درېمه خبره دا و چې په پاکستان کې دنه دا غس منډیټ نو ولسو سنو ولاړ پاکستان اشغال نو دا غي ټول ایډیالوژي بدلوا زما په هر خار کې دماکه کړوا دا غي او د دوی فرق ور ټي ټي پی ما که دا غسر جنگ کونو په دې میکاو طالب ستاده وطن مسله ده او زما سره دا غسر صرف او صرف دومره تعلق ته چې ستاره وطن دلته 3 میلیون خلک اوسې پای کې طالبانو سو مشران می او دغه مشران مل تاسو په ډرون باندې مړ کړو د ایران نه راته په ایران کې مړ لکه چې پاکستان ترغه چې په ما باندې دا شی ثابت کی تاسو هغه مړ دا څومره امیران دا غوي چې کوم د شهیدان سولول طالبانو تحریک ختم شو دا څنګه په پاکستان کې ناس یو شورا دا ټول تحریک چلی د دنیا د نړۍ یو فوجي ماهر دا خبره نه مني چې په یو وطن کې د نه ولست یو تحریک سنې ولاړ پاکستان خو ډیر وړو کې ملک دی چې د امریکا او روس ټول راجم شي کنه اوم ستا په وطن کې د نه هغه د څه قسمه ریزिस्टنس یا د څه قسمه تحریک نشي دغه کولای څنګه چې طالبان دي ولس هغه سره څومره دی لګ دی یا ډیر دی دا تاسو اندرونی سیاسي مسله ده. طالبان د افغانستان یو سیاسي قوت ته ستاره وطن نه چې کم کس ستا باردار او پتا باندې 2000 بلین ډالر لګولي ته مال د قرضې خبره کې 2000 بلین ډالر پتا لګولي هغه سره ستا په سر روغ وکړه تر هغه نه ولګیل نه کې چې زمانه کې لګي او دا بار چې لار ور کول خبره تاسو کوي کنه دا یو خبره ټینګه کړي دا خو ماته تسویل چې دا خو چې د دې نظامی افسر دالي نو دا دغه لار چې کوم ته یادې کنه دغه لارې د وجه رستا دا نظام ولاړ دی. طالب جان باندې چې کله امریکایانو په هغه وخت کې د امریکای سره د اسلامي ملکونو پوري ټول دنیا ولاړه و ام د امریکای خلاف ودرېدل صرف د امریکا په خپل مې ټول دنیا وته ولاړه قسم دې ک دوه ورځې وته ودرېږي د مشرف په ټیم کې مشرف یو ظالم ډیکټیټر د هغه د خپل حکومت لپاره د امریکای حمایت پکارو امریکای دغه نه ګوته غوښتا غول لاس ورکو دغه سزا چې کومه ده اومغه ته ملاو شو یا سلګه یا ډیره منګه پکې 20000 خلک بیل
موږ ته په ټي پی په غاړه رااله ستا وطن به زما د وطن د جنگ لپاره بیا ځل خلک بیلی سوای د طالب یا د مجاهد نه چې د روس خلاف هغه جنگیدلی او خپل خلک یې ورکړي ستا مثال خو دلال لري چې کوم اشغالګر راغلی دغه ته دغه په غاړه کې چولې ده ته خو ډاکټر نجیب سره ته ځان ته احمد شاه بابا اولاد تر شاه شجاع اولاد ستا تاریخ شاه شجاع دی تر ازي موږ ته خبرې کوم د تاریخ یو دا خاور زما دا خبره خبره طرف ارشد صاحب مشرف ټیم کې لاړې دا په ریکارډ خبره ده امریکای د کراچۍ سمندر نه د امریکای نه افغانستان په ټمبمونو ایستو او تور بوره ته جوړوله نو که پاکستان کې دا پالیسی و چې مکو چې مولا عمر مخکې مولا عمر لا د آی اس آی چیف درې جرګې تلوي د کراچۍ د علماو دغه ولتلیو هغه ته ویل ګوره جنرال سي ته وایا چې خپل وطن بچ کا خپل نظام بچ کا زب خپل اصول بچ کوم دا مولا عمر الفاظو ارشد صاحب زه سوال کوم په دې ځای کې کنه زه خپل پوره کم کنه دا دروغ وي بار بار امریکا افغانستان ته د شمال په لار رانه وته وا الته شمالي اتحاد د مخ کې نو او ستا کرزي وته په ټینک ناستو هغه په سراغ استا عبد الله وته په ټینک ناستو ته دومره بے شرمه بے حیا سړی چې تر پاکستان د لارې خبرې کې دا کوم امریکایان چې تاسو ساتي کنه اوستاره مليون شپږ میاشت راغنه بغیر چې کوم دی اغال ته پیل نشي کولای دوی له چې کوم د جنگي ردي جنگي ادم د پاکستان په لار راځي نو ته کم از کم دې ته سوچو کې کوم نظام باندې تاسو کوم نظام باندې نو بیا ته طالب تر څنګه بار پرغله پیغور ورکوي په پاکستان کې جهاد ولې نه کې طالب ستاره وطن سره د پاکستان کې بوله جهاد کی بیا خو هغه په ترکی کې جهاد وکي چې فوج دلته ورشي په سعودي کې جهاد وکي عجیب خلک میډم را لزستا سونه سوال کوم دا اوس دا سړی کم دی دا ځای چې دا سوال په مخه باندې طالب باندې کوي تاسو ته امریکا پاکستان په لار باندې راغلی دا تاسو نظام پاکستان وړاندې کړی تاسو نظام پاکستان وړاندې کړی دا په مخه دا سوال چې کم دی دا زی راځي پر طالبان نو دا سوال دی طالب دلته کې دا ځای دلته ناشته دې ځای ته دا ورته ایکسپلین کا په دې پوهه کا چې د امریکا څنګه راغلی د امریکای له بولی چې لار نه ورکول امریکا د دنیا سوپر طاقت ته دویمه خبره دا ده چې د طالبانو نظام چاړن کړی دا موږ د امریکای زموږ الله خاله نو پکارو دا مړه د دوی خو سلیکټیو ډیمنشیا وته وي کنه د طالب دراتور مخکې امریکای په کروز بځایلو افغانستان اشتو دا هغه اشتو د کلینټن په ټیم کې دا د اسامه بن لادن په افریقا کې چې د امریکای په سفارتخانو باندې بریټ شو او پاغي کې شپېته میزایل په د امریکای نه راټولې وي هغه خلاف لاړ اول ته په باندې او وی مشرف تویل دا ګوره کتابي خبرې دي امریکایان په خپل مني چې کته منګه نه پرې دي او فوج هم نه پرې دی الته من خو بلار شو دروس په لار بلار شو امریکا تشکل لار افغانستان ته صرف پاکستان خو نه دی هغه رام لري شمال په لار منګه خو هغه ته په خپل لار بیا سپلای ورکوله د امریکای په یو فوجي باندې په کال $1 مليون لګي د پاکستان په لار چې کله دغه لار موږ په شپږ میاشتې بند کړې و کنه چې کله هغه سلالې په مومندو کې واقع و شپږ میاشتې موږ بند کړې و نو سوچو چې بیا به $1 مليون خرج دغه 3 مليون ته ورسید امریکای ته زما د لارې ضرورت د سپلای لپاره افغانستان ته هغه ته لومبه داخله د ضرورت نو مشرف ته ویل چې مال نه راکړي لومبه ز او روما په ټمبمو او بیا به راشم نو مشرف په ټیم کې د پاکستان چې کوم مشرف دا فیصله ځان نه شو کولای فوجي جنرالانو بل سوچ کړو چې را د مولا عمر ته خپل باندې د افغانستان د کوندو تیلاب د کوندو وې دې تر اتل ساندي انګريز مو ترغلیو روس مو ترغلیو مکو چې راشي زما په وطن کې سړي چې دی بوران کې زما خو ګړه خرم نشتا زه مخکې په خره کې ما بیا بغره تلل شم دا مولا عمر دوی خبر کړي نو صدا خو پای کې خو ته میاشتې تیر کوي شل جرګې پکې شوې زمون جنرال محمود کم دی لا سای چیفو چې کله په 9/11 حمله چې کله وشو هغه په امریکا هغه په موږ کې دا وشو هغه سینه دا غزن راړې افغانستان ته په دې کې دنه ټول خلک زمونږ د ایاز وزیر صاحب تل راغلي دی د وزیرستان دا ټولي گوادي دا خو په فیسبوک باندې ناس شپږ ناخوانده دي دا سره خبر دي دا له نظامی افسر دی دوی دا خو جنرال لوانګ دی کنه نو څه بوته یا خو جنرال تادین دی د سیکولو دکان بده به جنرال کړی دی په پوز کې جنرال ډیر دی زره چا ګوره به احترامي کوم زره نظامی افسر قدر کوم زما د هندستان فوج افسران مرګري دي ول دوی په شان غول خو نخري چې موږ پاکستان وولو موږ بدو هغه ته پته را چې په موږ څونه زور دی او څومره کمزوري ده ډیر زیاته مننه دا وسوره د خپل وطن آباد کا دا د لارو پر پنارو باندې د افغانستان د خلکو د پاکستان د خلکو جون حرام کو پاکستانیانو ته خو پرابلم نشته خو د خپل خلکو لپاره دي د ویزو په قطار کې 3 میاشتې ولاړ دا ستاره د نارو د لاسه ته دا نه کولې ارشد صاحب یو ویډیو په افغانستان کې موږ جنگ د استخباراتو سکو کوم چې د امریکای سره غلي کابل ته موږ د افغانستان
ملي اردو کې سره شمارونه دا خو شپږ میاشتې سره دغه نشي کولی چې امریکا لاړ شي دوی ته ګوره د سر ته ګوره د نیمې نه زیات به طالبانو سره شامل وي دا دوی چې کومه پخوانۍ اردو وه دا 1500 روسیان راغلو او خلقیانو پرچمیانو چې کوم دی حکومت واړه او صدران به دوی مړه کړه ټول اردو به د روس دغه حصه شوه دوی دا پاکستان ړنګ کړې ده هغه په خپله باندې هغه خو د ملي اردو چې کومه ده د خلقیانو هغه کمونست فوز شو بیا د طالبان دا کم چې تر افغان جهاد دا ټولو کیسه ده دوی په دوه ټکو کې یادوي دا پاکستان زموږ نظامونه ړنګ کوي دا نه وایي چې بهی زما ټوله ابادي هلته پرته وه په پاکستان کې او د هغې نه مخکې تاسو درې لر او بر په دغو باندې په باجوړ کې بریدونه کړي دي ناکامیابه شوي یې زړم چې د پاکستان نوی جوړ شوی ماشوم ملک ستا چې دا اوس ترې جنګ څومره کال د پاکستان ټول ته په هغه ټیم کې راغلی په باجوړ باندې دي خلک راته کړي دا خو زموږ په ریکارډ کې پرتې خبرې دي خو دا خو ناخواندر یې دا څه خبر دی دا وایي دا زما خاوره ده ته وایې راشه د تورخم پرې دغه ودرېږه ورته دغه مخکې ووایه چې دا زما خاوره ده چې پرې ځمکه دې څوک نه راباسي وکنه او دا فوج دې نه راباسي دا پیان دې نه راباسي ته راځئ ته زما په څه شي باندې یو ژبه راځه دا وایي دا یو قوم دی ولې دا تاجک یو قوم نه دي دا دواړو دا ازبک یو قوم نه دي دا به څه کوي دا به خپل ملکونه ړنګوي وطن ملت بیل شي او ستا ژبه ستا قوم بیل شي ته ځاځې کوچې سړی ته پوچي ته مردان دي سپتي په څه شي باندې تروړځای شوي او یو قوم شو ته یو قوم نه دا ستاسو یو ارشد صاحب د میډم ته به لږ ټایم ورکړو میډم سلامونه درته وایو بیبي سلام علیکم دا داسې کس راوستي چې هغه څه ماله غوسه راولي که نه دوی سم کس نه راولي نظامي عسکر دی هغه به اوس انشاءالله د میډم سره هم غږو میډم سلامونه درته وایو څنګه یې جوړ یې صحت مو ښه دی کابل جیمز بانډ دی جیمز بانډ دی د کابل جیمز بانډ تاسو په دې باندې خپل کمنټ جی دا دویمه خبره چې کومه تاسو وکړه که نه د هغه باندې د بارډر باندې چې کوم تار لګي او دې کې دا مسله ده ګوره دې کې اوس دغه مغه زړه خبره بار بار چې که نه چې آیا افغانستان د دې دور د دې زمانې او ریاست دا نه ده که مغه شی ده چې کوم احمدشاه ابدالي بابا جوړ کړی و یو هغه ټرایبل کنفیډریشن به چې ورته مو ویلو که نه چې نه به د ریاست قانون وي مرکزي قانون چې ټول خلک به د هغه احترام کوي او بس یو هغه به وي لکه خپل قبایل دي او خپله مرضي ده چې هغوی څه کوي خو کله چې که بادشاه جنګ ته ځي او ورته لوټ مار دپاره بیا څه خلک په کار وي او دوم دا وایي چې موږ به هم لوټ مار کې به حساب وکړو نو بیا به ورسره روان شي هغه لښکرې هغه زمانې والا ریاست ته او که نه د دې نوي زمانې ریاست ته چې د نوي زمانې ریاست وي هغه کې ریاست حکومت هغه به دغه مسلې کوي دا د بارډر او د سرحدونو مسلې به ریاست هغه کوي دوی وایي چې نه دا د اشرف غني کار نه ده او دا د ولسونو کار ده نه دا د ولسونو کار نه ده دا د ریاست کار ده د حکومت کار ده بیا که حکومت سره ولسونه راضي نه وي په دې خبرې نو تاسو به اول بیا خپل حکومت سره خبره وکړئ بیا قانون کې نه داسې ګنجایش وي چې حکومت بدل که او بل حکومت راولی چې بیا هغه تا سره تا خبره مني او بیا به هغه بین الاقوامي چې کوم قانون دا عدالتونه دي هغه ځای بوځي نو دا یو طریقې سره دا زمانه ده دا نوي زمانه په دې طریقې باندې به یې کوي او یا خو بیا ورسره جنګ کوي او په بدماشي به یې اخلي نو دغه اوس دغه ټوله مسله ده نو ماته اوس سمجھ نه راځي چې تاسو دا یې چې دا د اشرف غني کار نه ده نو تاسو خو ان ادر ورډز دا یې چې بس هغه ده افغانستان خو ریاست نه ده دا خو بس هر چا پکې خوښه ده چې څوک به څه کوي نو دا خو ډېره غلطه خبره ده خو تاسو بیا مغه طرف ته خبره بوتله چې افغانستان چې ده هغه شاملات ده د بین الاقوامي طاقتونو او د علاقایي طاقتونو چې د چا پکې څه زړه غواړي هغه به کوي نه تاسو داسې کوئ تاسو خپله مرضي ده داسې به سبا پکې بل څوک راشي همدغه کیسه روانه ده افغانستان کې نو ټولو نه ښه هغه ده چې تاسو خپل حکومت مضبوط کوئ خپل ملک باندې توجه ویر کوئ هغه نه پس ته بیا که څه مسلې وي نو هغه بیا تاسو حکومت به ویچتهیي د پاکستان حکومت سره دا شوه یوه خبره دویمه خبره شوه بیا دې کې د اوس دا خو تاسو یایئ که نه چې دا سرحد مو نه منو آیا د پاکستان پښتانه هم در سره په دې خبرې راضي دي نو پاکستان پښتانه خو نه دي راضي که هغو راضي وي هغو څوک هم نشي ویساروی پنجابی نه چې هېڅوک هم نشي ویساروی اوس به در سره مخکې نه ملاو شوي وي خو هغو در سره نه دي راضي هغوی پاکستان په نظام کې هغه د هغه حصه ده نو تاسو بیا څه کوئ تاسو دا علاقه په کار ده خلک مې نه دي په کار همغه خبره کوي که نه چې بس دا خلک به بیا ټول یا به تاسو مړوئ دا ارادي مې دي یا به ټول مړه کوي دا یا به دریای سند نه غړې اټک نه غړې پنجاب کې غورځوئ
اخر تاسو غواړئ چې نو دغه رویه چې دا آیا دا د جدید زمانې د دې زمانې دا رویه ده میلیونونه خلک دي هغه باندې تاسو خپل بدمعشي هغه کوي نو دې خو دغه ظاهريږي چې تاسو یا د قابل نه چې دې زمانې کې یو مهذب قوم په حیثیت یو مهذب ریاست په حیثیت پاتې شي او چې به تاسو دغه رویه وي نو به تاسو ته پته وي چې به نور ریاستونه به څه کوي تاسو سره په دې رویه باندې به دې غلط کی کرا مونږ یو زه خو سوري زم دې ذکر زه خو د پړل کتب دا زما ورته سنټیمنټس ته ور شل کاله مې لندن کې تیر کړو خو قبایلی ینه دې سړي به خو دې غلط کی چې دا خو دې راوړی دی خو چې موږ دا قصه ختم کو د دې د وجه نه زمونږ ډیر زیات د ریاست کې چې قسم مې بخوري چې څول د تاریخ او د ماضي ټول ختم کو چې به دا خلک هم نه جره پینځه زره کاله یادي خو شاملات دې به ختم کو مومن سے په دلند وخت کې ضرور ان شاء الله و به ګورې پروګرامونه درته نیولې خیر د لک صبر وکا د دوی اویا کاله تاریخ ته پدې کې د دوی خپل افغانستان سوای د اشغال نه لري ساتلې دوی لکه مخاله بار او پلان راوستلې دوی خپل خلک نشي کړو ګوره د دوی 50 زره طالبان دي 3.5 لک ملي اردو ده د دنیا جهان د دوی سره یار پاور دی دا موږ ته معلوم دي کنه اوس دا کوچای دا غریب چې کوم دي دته ورو دي سر ته ګور د وزیرستان خلک راځي دا برغه کې دا وزیرستان قبضه کوي دا بر کوټه پر ورځي دا ان شاء الله و به ګوره د لاندو وختو کې به و ګوره خیر د لک صبر وکړه دا ورته ډیزاین اوسېدونه چې دا غریب یو میاش ولالي ویزه تالتا یو میاش د هندستان په خلک دي چې امتیاز وکړي کنه امتیاز نو پاکستان وړي شي لاهور او سیالکوټ دا من سب وخت قضاوت کوي وخت انتظار ووسه وخت قضاوت کی موږ خلافت جوړو موږ امریکا نیسو بیا پرې د مړه سل کاله بعد خبرې تر ته دغه کو نو ته خدای غینه قرضې اخلي تا ټول نظام د امریکا په پیسو باندې روان ده د پښتنو په وینو باندې د پنجاب نظام روان ده ته به څنګه امریکا نیسي تاریخ پر تا ګرځي کومندان تاریخ پر تا ګرځي او نظام د پیسو روان دی عجب د کوشنیان خبرې کوي بمبارونه ستا پر ولس باندې کیږي شرم وکړه دا کم نم چې دی دا امره بدنامه و دا ته وګوره کومندان صاحب اخیری خبرو کوم د بیبي انټرپټ دا د امریکای د امداد خبرې کی دا زمنګ یو سو لیفټسټ په پاکستان کې دا خویدا خبره مشهور کړي دا د امریکن ایډ ویب سټ تلارچا د پاکستان نمبر په دنیا کې د امریکای په امداد کې او هغه ملک چې د امریکای د وجنه دومره زیات موږ ته نقصان رسیدلی دی د غوړي جنگونو د وجنه موږ په شلم نمبر هم نه په لومبي نمبر باندې هندستان دی د امریکای د امداد غوښتونکو ملکونو کې لومبي نمبر هندستان دی به دویم نمبر اسرائیل دی به په مصر دی من خو ټول عمر د غوړي پابندول لاندې پاتې شوی اوس یې مر باندې پابند نه وي د ریټم بم د وجنه نور زمنګ صرف د افغانستان د جهاد په ټیم کې د دغه د خپاغي کې زموږ نقصان څومره شوی دی د بار بار د ډالرو خبرې کوي د پښتو کوینو د پیسې غسي دا دومره د ټیزنې بچی لري ایم ویری سوري بي بي ستاره مخکې د خبرې کوم خو کوچي دوی دی کنه خو دغه نه مسد خېږي د په وطن باندې 2 بلین ډالر امریکای لګولې دا دومره پیسې دي چې کله دویم جنگ عظیم وشو دا څه دله دي چې دا ګوګل او ګوګل او ولي کوي America spent more money on Afghanistan than Marshall Plan. اگر ټول ارټیکل بدل راشي مارشل پلان هغه پلان و چې کله دویم جنگ عظیم وشو نو امریکای ټول یورپ جوړول د لپاره د سره امداد کاو د جرمني د برتانیې ټول دیولې شو هغه یورپ نن د امریکای نه غټه اکانومي ده هغه کم زیات ورسېدل په لاسو کالو کې دنه او افغانستان باندې د امریکای 2 ټریلیون ډالر لګیدلی دي د دوی پور دوی صرف 80 بلین ډالر لګولي د دوی دا جنگ سالاران د قرضې نه راواله پیلې په بورو کې پیسې ورکړي دي د دوی خو نظام نشته کنه موږ له خو پیسې راکې خو د ورلد بانک په تور راکې د یونایټډ نیشن په تور ساډټ پکېږي د چا جیب ته خو نه دي کنه د دوی خو خپل جو نظام شته نه بانکي سیستم شته نو په بوجو کې ول پیسې ورکړي د دوی دا د قرضې په ټیم کې نائب صدران ګیر شوی په بوجو کې 100 ډالر ګیر شوی دا هغه خلک دی دوی هغه ټولې په دا طالب ولنن په افغانستان کې شته هغه سره ولې د ولس یو خاص دغه شته عام ولس لا دوی پر لس کال کې خپل نظام جوړ نکړي شو اردو جوړ نکړي شو دا سړی راځي او دا راپاسي دا چاته خبرې کوي زما پاکستان نسمه د دې لاسه د دې ارشد صاحب دوی دا بار خبره کوي کله چې پاکستان قسم مې په خدای چې دا هر خبره د جهالت انتهاره خو دا قوم چونکه جاهلستان دی او کنه نو تماته د نړۍ په نقشه باندې د وطن خو چې هغه د خپل ګوره د دوی مختلفو نظامونو حکومتونو په ملیونونو افغان مړ کړو دا ملک جوړ کړی افغانستان دا امیر عبدالرحمن جوړ کړو او انګريز جوړ کړو امیر عبدالرحمن ولې پر پاسه کې ولې پیسې ورکولې د میاشتې هغه شروع کړي و د دوی د قتل عام نه شپېته سره هغه هزاره وجلیو دغه شان هغه د نور امیر عبدالرحمن د دوی بابا قوم دی احمد شاه بابا خو په دوی څه بدنامه هغه خو درانی امپایر جوړ کړو هغه افغانستان څخه پیژاند په ملتان کې پیدا شوی سړیو دا کشمیر او پاکستان او افغانستان دا ټول دغه وکمنۍ کیو دوی چونکه بل څه کو سره نشته نو خامخا په پردو غلو ټیدونه چې احمد شاه بابا ځان پلان کړی دی
یعنی کنران وې ته خپل اساسي قانون کې احمد شاه بابا نوم ولیکه د تاجک لغړی وې ته په خپل لوډ باندې تا په لوډ باندې خو ظاهر شاه تصویر دی نو احمد شاه بابا سره کوم ځای پلار شو که طالبان وي خو جهاد دار روان دي تی ولې وې ارشد صاحب زه دا وایم چې دا خو دې ډېره ښه خبره ټولو نول خو خور بیریتم سلام کوم د نورو مرګرو تم زه خو دا خبره کوم چې زازي او روه تیاره ډېره ښایسته موقع ده د ځمکې اخیستلو خبره دې وکړه زما مومند باجوړ وراس یم چې کومه دی په غوسه دی ته راشه د هغې په مخ کې ودرېږه ووایه چې دغه ځمکې پسې زه راغلی یم تیار غوسه دي پرېږده چې د غولو نه چې در باندې ستور او زازي ته ووایه تا پنجابي ته کنسل کوي په پنجاب کې تا زما د وجې نه خلک خان صاحب وایي بې کاغذونو هلته ګرځې کاروبار هم کې څومره نه په لکونه زما د وجې نه په ایران کې تا ته سپي نظر څوک نه کوي خو په پاکستان کې زه ناست یم او په هره صوبه کې یم نو ته دلته په انګلینډ کې چې څونه پنجابیان دي هغوی په کورونو کې هلته افغانیان پراته دي موږ ته وایي واه په هم نوم کو پټانو کو دي ووایه دا دوی پکې پراته زموږ خلک خو نه دي دغه ته کشمیر ته په کشمیر کې هم دوی پراته دي هغه زموږ په سر دا دومره بدذاته قوم دی که نه او دې راځي دې ما ته وایي چې په خدای مې قسم تا په پښتونخوا کې خلک کوچې وي تا سره څوک رشته نه کوي ځکه چې تاسو دې خبرې قابل نه زما سره سره کم ځای نه دستور یو ځای دی دروغ ولې وې ته که پاکستان خوري او پښتونخوا خوري نو په یو لارې خوړی شي د طالب په لار د مسلمانۍ دغه یو داسې کارت دی چې پاکستان یې جوړ کړی و دا بي بي به اوس اختلاف کوي او زموږ پاکستان کې ډېر خلک اختلاف کوي کېدای شي چې طالبان هغه شان ته کې خپله بیانیه په پاکستان کې جاري نه کړي څنګه چې ستا خو ستا وطن کې ویکیوم شته هغوی ته ګنجایش شته ستا خپل نظام نه شته مومن صاحب د پاکستان چا جوړ کړی ده زه تا نه دغه سوال کوم د پاکستان چا جوړ کړی ده پاکستان ما جوړ کړی زما خلکو جوړ کړی دی زما پې 10 میلیونه خلک لري دا ستا د افغانیانو په ذهن کې دا خبره ده دا نه هندو مني نه انګریز مني دا ستا افغانیان دا وایي دا منظور پسکن به وایي هغه په خپله د زناورو ډاکټر دی څه نه خبر دی د 30 کال هلک دی هغه کم کتاب کتلی دی دا عجیبه خبره کې زما 10 میلیونه خلک په دې وطن مړ دی ته راځې وایي دا چا جوړ کړی زما د وطن چې کوم سړي جوړ کړی و که نه هغه تش لاس د دې دنیا نه تللی او چې څه جایدار یې وکړ ټول زما د پښتنو اسلامي کالج له ورکړی مړه ترې خپلو مشرانو ته وګوره ستا غازي امان الله چې ته غازي وې هغه چې په تېښته ته نو د افغانستان ټوله خزانه ځان سره روم ته وړې وه نن هم دغه بچي په محلو کې اوسي ستا ظاهر شاه ځان سره ټوله خزانه ستا ارګې تش کړې وړې زما چې کوم کس دا وطن جوړ کړی دی هغه نه پنجابي و نه پښتون و نه سندي و هغه د ګجرات یو شی و هغه په برطانیه کې سبق ویلی هغه خپل بچي حق کړو هغه دلته راغی هغه خپل ټول جایداد ورکړ اسلامي کالج له تا چې د کتاب ویلی تاریخ دې ویلی دا ولې ورته خلک بابای قوم وایي موږ ستاسو په شان خو نه چې په افغانستان کې څوک غولو ته ناست وي دا زموږ نیکه موږ د خپل نیکه نه ویو موږ د بابای قوم په دې ویو چې هغه دا وطن جوړ کړی و تاسو که څوک افغانستان کې غولو ته ناست دي 10 کاله مخکې محمود غزنوي ترک و ته وایې دا هم زما پلار و زما د نیا مېړه احمد شاه په ملتان کې پیدا شو ته تازه کوچې ته وایې دا زما نیکه و دغه مسیم تی په سند مسې د احمد شاه په لښکر کې زل زازي و نو احمد شاه بابا چې کوم فوج و پای کې قزلباش و یا زموږ یوسفزي و دا نیازي و دا اوس په میاوالی کې پراته دي موږ تاریخ کتلی دی دا هغه په خپل درباري تاریخ کې دی د هندوستان تاریخ وګوره هغه د قندهار خپل پایتخت و ستا د سازو سره هغه د سویمې وه تا هغه ته خپل نیکه وې موږ دې خلکو ته خپل نیکونه نه وي نو موږ دا زموږ مسلمانان هیروګان و دا زموږ د تهذیب سره څنګه چې په انګلینډ کې امریکا کې ټول چې کوم میچور قومونی هغه په خپله خاوره چې کوم غټ خلک پیدا شوي دي هغوی نه زده کړه کوي هغوی ته وایي چې دا زموږ د تاریخ اتلان دي هغوی ته خپل نیکونه نه وي تاسو هر سړی خپل پلار کوئ او ډایرکټ اینې ته ځئ دا زما ډي ان اے ده ستا که چا ډي ان اے وکړه خدای خبره چا نسل به پکې روزي لکه غول خوري په کومه دنیا کې اوسي تاسو قسم مې خوري چې نه وي کنه نو خپل بم خوړی غول دومره جاهل قوم خالد صاحب مومن صاحب سره به زه دوې خبرې کوم مومن صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړې مومن صاحب دغه یو څو په شوشکایانې بولې لوچګانې بولې د افغانستان نوم یې وربد کړی دغه په اروپا کې چې ناست چې دا هم د نجیب ډله ده دا چې دوی ځان ته وایي دا زموږ باچا و دغه خلک یې ورته پرېښوله نو دغه یو څو چې ناست چې دا د ټول افغانستان رنګ وربد کړي دوی په اروپا کې ناست د هغه ځایه څه و پنجابی خو لکه چې په نامسلمان یې دی د کافر بولي انډیواله وایي دا کافر دی دا مرتد دی و دا د پنجاب لمسی دی دا د پنجاب څخه پیدا شوی دی د مسلمانۍ څخه ګرسري کې وباسي نو دغه یو څو دغه چې دی د دغو په خودو باندې ټول افغانستان ته دغه مه کوئ انډیواله مومن صاحب دغه یو څو لوچګان دي یقینا دا اوس چې تاسو څومره خبرې وکړې زه دې لایپو ته نه ورځم دې ته چې ورسې دی د سیده ته وایي د پنجاب بچی او که په دا نامه باندې دی ما ته وایي چې زه مجاهد یم وایي ته د پنجاب بچی زه د پنجاب په نامه باندې بیا فخر کوم
لري که دی ماته دا رقم وایي چې زه مجاهد یم دی ماته وایي ته د پنجاب بچی زه په دې فخر کوم دی وایي امریکا پاکستان راوسته ته خو هغه زما ټوله نظام دی اشرف غني مې باچا دی ویې بس امریکا څوک دی چې ستا وطن ته راغلی په پاکستان کې موږ نه دي چې پلانکی سړی رالی وایي په پاکستان کې پر پلانکي کور ته امریکایان ورله کور کوچنیان یې لوټ کړي ګرد کور باندې بمبار وکړي زما په افغانستان کې شپه ورځ پر ما بمبارونه شروع همدغه طالب وجه د چې نن پر ما باندې بمبار ولاړ دی پر ما باندې چاپیه نه ویل کېږي و دغه لاسلیک ته موږ کښېنوي چې په زور دې باسو موږ به ټول مشران موږ خپل مشران ته زموږ دا دغه دی د کشر چې اوس بیا در مشر پرې دا کوم امیران موږ ګورو ته دا درخواست دی که چې یو امریکایي دلی قسم په بالله که موږ دا جوړ د دې سره وکړو ټوله به ځي موږ یو لا نه منو دغه یو څو په اروپا کې ناست وي زه کومندان یم زه چیش یم ته چې راغلی وزیرستان ته ستاسو چیش مقاصد ته چې زما مقاصد زه چې راسم پنجابی زما دا ځای کې سر نه خلاصېږي زما مقاصد په وزیرستان کې او زه چې راسم تا د پنجاب سره ویل ده ته د عیسی بچی دا قسم بالله دا بیخي عقل څه ډېره جلا خبر د مومن صاحب طالب جان دلته دا یو خبرې ته کوم به تاسو بیبي له تاسو ته زمونږ سترګې ښکته قسم مې په ته زمانه کشري دې طالب جان ورته دا وایم چې ګوره زمونږ بس تاسو ډېرو خبرو سره اختلاف په افغانستان کې دنه دوی دا وایي چې عام وګړي تاسو پر جنگ کې مري خو مسله دا چې دوی یونایټډ نیشن اقوام متحده رپورټ دا وایي چې ملي اردو او امریکایانو زیات عام وګړي وجلي دي چې دوی سره نظام هم شته سټلایټ هم شته د دوی سره حق شته په نسبت د طالبانو چې هغوی پټ لګیا دي او جنګ کوي او د هغوی نه زیات امکان دی چې عام خلک مړ وي نو خبره دا ده چې زموږ سترګې په دې ښکته دي چې که طالب په پاکستان کې وخت تېر کړی دی نو په کار داره په وطن په ډېرو وطنونو کې مهاجر لاړ شي هلته سبقونه ووایي ښه ښځینو ته ورسي د غریبۍ نه به مدرسې ته تلي که د دین په پوهه کې څه کمی زیاتې نو هغه به هم زما ګریوان ته په کار ده چې دوی لاس راواچوي قرآن شریف کې آیاتونه ذکر شوي دي حدیثونه شته چې وایي یو اسلامي ملک و د بل اسلامي ملک سره انډیواله دغه به ورسره کوي کومک به ورسره کوي انډیواله دي موږ د شریعت د چوکاټ څخه موږ یوه خبره وکړله بیا چې پر دې پر موږ نیوکه وکړي او که یوه دا خبرې چې دي دغه یو د پنجاب نوم در سر نیولی وایي پنجاب دی خپله خبر نه دي چې څو څلوېښت ملک راغلي دي افغانستان ته دا څه حالات چې دا زما د فوج ستا سره مکمل امداد وی نو ستا سره که درې ایرکرافټ چې ورته وایي دا طیاره شکن درې زما میزایل وی قسم مې په خدای 300 مې ورکړی وی نو زه به د ملي اردو نه وی په 3 ورځو کې د امریکا هم نه ټینګېره زما امداد کوم چې د مجاهدینو سره و دا لګیا دي ته په لګې په یو کلاس په پنډه کې زه په خپل فوجي معاملاتو پوهېږم لګیا دي ما به سره دوه لري چې ته به نه رانیولې کنه چیلته نو ما خو هغه بل ماجرم ته رانیولې د ملي اردو خلک ملته راستي زما په وطن کې خو 3 لک افغانان رونه راستي ما په کې طالب بیل کړي نو زه ولې د درت په سر باندې دښمنی وکما چې سبا امریکا لاړ بیا براته دښمنی ته براته وي یاره به زما خو په خپل وطن کې جنگ ستاره سره کارو ور دا قومي معاملې دا نازک معاملې د ملکونو خپل مجبوري دا خلک زموږ ما ته خو طالب دا نه وجه ستا وجود نه منم کنه ما کې پنجابي پښتون خو نه کوي کنه نسل پرستی خو نه کوي ما ته خدا نه وجه تاسو ما پښتون درجه ولې دي بل خان خو راته نه وي اخو جاهل خلک دي خو بس دا یو څو کسان په اروپا کې کښېنولي دي دغه پیسې او تنخواهې روان دي ځانونه بې ایمانه کړي دي یقینا چې درته وایم دوی مرتدین دي دغه بې ایمانه جزي مړي دې ته زه دغه وایم مومن صاحب موږ په کندهار کې په ژړۍ کې ولو په روش کال هلته زموږ کم مورچل چې و د دې